پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله انسان فرض منځ وکړي او به آیت کرسی د ویلې د نتیجه بدایي چې د جنت په مابین کې بل هیڅ معنی نشته. په کدا د چې څنګه د باندې د مرګ فیصله وشو دا چې څنګه مړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ډایرک جنت ته شي. څومره اوچته کلمه ده، اوچت آیت د څومره لوی منقبت لري. اگر که مخکې درسونه کې موږ دا خبره ذکر کړې چې جنت ته داخلي کې د غیر لپاره یو شپږ امور علماو ذکر کړي دي، یو پاغي کې آیت الکرسی دی. اجمالاً په الله عز وجل باندې به سړی ایمان لري، مانځه کې به سړی خشوع کوي، د فرج حفاظت به کوي، بے پیدي کارونه کې به ځان سړی بندوي نه، د امانت لحاظ به ساتي، د وعدې پابندي به کوي، د منزل حفاظت پروګرام برابروا، خلکو له خیر ورکوا، شکل د قرآن او سنت برابر جوړوا چې تعالی سړی وګوري چې الله راځي. مسلمانانو باندې بدنامه ملګوا، د مسلمانانو مابین کې اختلافات مراوله، چې کله تعالی مصیبت ورشي نو په دې وخت کې صبر وکاو، د الله پر رضا رزق کار کا، نعمت چې کله رب العالمین درکې نو به شکر وباسه. د مسلمانانو په ژوند کې استا محبت پیدا شي د دین د وجه، گاونډیانو سره ښه سلوک. کله چې انسان بادشاہي د درواغو نه ځان وساتي، د عفت او پاکدامنۍ لارې انتخابول، د حلال رزق کوشش کول، د حرام په طرف باندې لاس نه اوږدول، معامله کې نرمي، پریوتي انسانان راوچتول او بیکارو لکار پیدا کول، امر بالمعروف او نهي عن المنکر، دا خپل شر د خلکو نه بندول. او په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د آیت کرسی لوستل هغه د فرض منځ نه وروسته. دا خبره اسی موږ تاسو سره معمولی غوندې ښکاري چې په دې لږ عمل باندې الله عز وجل د دومره لوی جنت او د دومره مسله ولې برابره کړه. اهل علم فرمایي چې دا عمل اصل کې دا کلمه موږ له ظاهري وړه غوندې معلومیږي، خو په واقع نفس الامر کې دا ډېره درنده. من قرأ چا چې ولوستو دوباره کل صلات مکتوبه ورسته د هر فرمانځنه آیت الکرسی، آیت کرسی، لم يمنعه نمنع کوي دلره من دخول الجنه، د جنت د داخله دونه، الا ان يموت، مگر دا خبره چې دا مرشي، او کما قال النبي صلی الله علیه وسلم. تاسو به د حدیث کې ګورئ